ما در ننگرهار هستیم. ننگرهار همیشه بهار. با ننگرهار به خاطر ملاقات کاکا نادر آمدیم. کاکا نادر میرابی است که از چندین سال به این طرف مسئولیت تقسیم آب و مواظبت از جویه ها و کاریز ها را در قریه بهسود خاص ننگرهار بر عهده دارد. میراب شخصی است که مسئولیت دارد تا منصفانه آب را به زمین های زراعتی دهاقین یک قریه تقسیم کند و باید در این عرصه بسیار دقیق باشد تا مبادا به زمین کسی زیاد و به کسی کم آب برسد. چرا که دفتر ایواد در ننگرهار سیستم جدید آب و آبیاری را به میراب‌های ننگرهار معرفی کرده است. با خاطر ارزیابی کار دفتر ایواد و به خاطر یافتن کاکا نادر باید از نزدیک با آنها صحبت کنیم. ایواد یو سایډي پروګرام چې اول کمپوننټ دی یا د اکټیویټیز اوله برخه ده دغه ته موږ وایو انټیګریټډ واټر ریسورس مینجمنټ یا د اوبو د منابعو صحیح تنظیمول. په هغوی کې موږ د دهقانانو لپاره د ځمکې صحیح همواروالی د ماشین په واسطه چې ورته وایي لیزر لینډ لیولینګ ټیکنالوجي چې دا هم فرست ایور په اول ځل باندې په افغانستان کې د ایواد دفتر معرفي کړی چې په ننګرهار کې په شرقي زون کې په ننګرهار او کونړ او لغمان کې او داسې په شمال کې په مزار شریف کې. تیر کال موږ په 2009 کې په ننګرهار او شرقي زون کې 8 د غنمو قطعې درلودلې چې هغه موږ لیزر لینډ لیولینګ باندې هواري کړي. افغانستان یک کشور کوهستانی است و منابع آبی این کشور را اکثرا برف و باران تشکیل می دهد. آب برف و باران از کوه‌ها به دریاها ریخته و توسط دریاها طرف شهرها و قریه ها هدایت می شود و مردم به خاطر زراعت خود از آن استفاده می کنند. در مسیر هر شهر یک دریا به چندین شاخه تقسیم می شود و این شاخه ها هر کدام به یک یا دو قریه مربوط می شود. در گذشته ها و تا اکنون اولین مشکل بالای تقسیم همین شاخه ها بین دو قریه به وجود می آید و اکثرا در گذشته ها شاهد جنگ و جدل به خاطر این مسئله بین دو قریه بوده ایم. مشکل بعدی بین مردم قریه روی تقسیم آب به زمین های زراعتی به وجود می آید. علت این درگیری ها و مشکلات چیست؟ پسی و بلندی یک زمین و وسیع بودن و تنگ بودن بعضی قسمت های کاریز و جویه ها. به خاطر حل این مشکل دفتر ایواد چی تصمیم گرفت؟ از زبان انجینیر آصف میشنویم. موږ فیصله وکړو چې دهقان دپاره د ورخونه چې دي دا ورته پخه کړو، ځکه چې کومه ساحه کې اوبه لږې دي ورخونه خرابې دي. که ورخونه خراب وي ډېره اوبه به پکار وي. دارنګ چې ورخونه خراب وي هغه چې ته بندوې تقریبا نیمه ګنټه یا یوه ګنټه هغه وخت د دې بندېږي که نه. دوی څه کوي هلته نه خاوره والي په لښتي کې واچوي چې د اوبو سطحه اوچت شي او زه خپل چې د اوبو اوخه ډایورټ کړم پټي کې. دهقان څنګه کولی شي چې اوبه په ډېر ښه طریقې سره خپل پټي ته ورسوي؟ هغې سره دا موږ فیصله کړې وه چې دهقان ته به دا ورخونه پخوو. ورخونه ورته پخوو، موږ ورته دانې وایو، په انګلیسي کې موږ ورته ټرن آوټس وایو، فارم ټرن آوټس. دې سره به دا وي چې د اوبو ظرفیت د اوبو ضایعات دا به ډېر حده پورې کمی شي. ان کیس که کوم ځای کې ته ویاله ورته پخه کړې، لښتې ورته پخه کړې، تقریبا 40% پورې به د اوبو بچت کېږي، واټر سیوینګ به کېږي. ما در مورد مشکلات قبلی کاریز ها فهمیدیم و در مورد راه حل های مشکلات نیز معلومات حاصل کردیم. حالا باید برویم و کاکا نادر را پیدا کنیم. انجینیر سراج با ما قول داده بود که کاکا نادر را به دفتر خود می خواهد و آنجا می توانیم که با او صحبت کنیم. حالا باید به دفتر انجینیر سراج برویم و ببینیم که کاکا نادر آنجا حاضر است یا خیر. انجینیر سراج به قول خود وفا کرده و کاکا نادر را به دفتر خود خواسته است. ما هم موقع را مساعد دانسته و با کاکا نادر در مورد سیستم قدیمی سنتی میراب و سیستم جدیدی که دفتر ایواد برایشان معرفی کرده صحبت می کنیم. وظیفه میراب خبرگیری آب از منطقه گرفته تا سربند، وقت به وقت در جمعه 3 دفعه 4 مراتب خبرگیری سربند، کدام تخریب یا ضرورت در سربند پیدا میشه بر ولس یا سرکردگی خبر دادن و با مشوره ولس امور اجرا کردن.
سابق که ما کدام وقت کم میشد ما که خبر سربند می گرفتیم باز برزو ما یک تدابیر جور میکردیم، می آمدیم سرکرده داشتیم یا 2-3 نفر در میابین خود که برای سربند خنبه یا گیا چیزی ضرورت است. بعد از اون ما صوبکی که وقت نماز میخواندیم ما تورچه داشتیم، بعد درختها بالا میشدیم از میولوس درختش هر کاسی را به اندازه سهم شیخ خنبه 2 خنبه برش میزدیم او دیقان میگفتیم که تو مجبور هستی که را تا سربند ببری، بسیار مسافه دور است. و خنبه را بیچاره در شانه خود گرفته ما که داست و تاور خود میرفتیم با سربند اونو با یک رقم کجاوه واره جور میکردیم با درون دور سنگ پر میکردیم او دو یا چوم بوجیا را پر میکردیم منداختیم که تا هوا یک ذره دیکه میشد و با ما او میامد. باور بکن که ما پیش در یک بند که یک جوی را بند میکردیم ماشو بردی تبابیر میگرفتیم بچه خدا یا برادر خدا میگفتیم بچیم صبح کرده او میتیم برزو تو صوبکی وقت بیلچه یا کدام ترپال یا کدام میخ تیار کو بوجی را از خاک پر میکردیم کورا بند کنی تو دا کرده او بالا شو او واتا خانه شاباتی کار خوب کتی کار بنیادی است، کاری است که کار بنیادی است. اگه ما امروز نباشیم این کار است یاد خواه بود انشاءالله بسیاری کارانه که یک مهم کار است که صوبکی در ضرب 2 دقیقه میده موره میگیری و جمعی مانی او در کردت بالا میشه. قرار ما بر آن می شود تا فردا صبح به بهسود خاص برویم و از نتیجه کار دفتر ایوات و سیستم جدید آبیاری میراب ها از نزدیک دیدن نماییم. و اینک رسیدیم به قریه بهسود خاص ننگرهار و در اینجا ما با مرک سر می خوریم، یکی از بزرگان قریه. وات دفتر کسان هم خپلم دی یو سروې کړی و، کله چې سروې وکړه دغه منطقه البته د ضرورت ورته هیڅ که نو بیا زمونږ دهقانانو سره خبرې شریکې کړې، ټول د کلي دهقانان راغونډ کړل. نو د دهقانانو په مشوره د دهقانانو په غوښتنو باندې دی خپل کار شروع کړ او دغه کار دی ډېر یو ښه نتیجه ورکړه. و حال همراه کاکا نادر می رویم تا کاریس ها و جویهای اعمار شده به سیستم جدید و میزان شده را از نزدیک ببینیم. سابق ایوات موسسه که وطره ما را جور نکرد، دانا را جور نکرده و سابق ما این تو با مشکلات روبرو بودیم که اول اینی تو میخار تک میزدیم مثل زیواره با این تو بوجیا را از خاک پر میکردیم و میماندیم و این تو با بسیار مشکلات ما او خودم بالا میکردیم یا دانه را بند میکردیم. این از درک ها و دروازه هایی که آب را به یک میزان و با کنترل سرعت یکسان به تمام زمین ها به طور مساویانه تقسیم می نماید. منګه دغه سي موسسې نه زیات خوشاله خدای دې داسې موسسې موږ ته پیدا کړي ته موږ ته یو برق جوړ کړي موږ ته داسې موسسې پیدا کړي دا زموږ کلی پې نور هم آباد شي موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله په دې هېواد موسسه باندې ډېر زیات خدای نور هم ترقی ورته ورکړي. قبلا میراب ها مجبور بودند به خاطر تغییر دادن جهت آب از یک زمین به زمین دیگر حداقل 30 دقیقه را سپری کنند و با استفاده از بیل و کلنگ یک مسیر را بسته و مسیر دیگر را باز کنند، در حالی که فعلا در ظرف کمتر از 1 دقیقه می شود جریان آب را از یک جوی توقف داده و به جوی و زمین های دیگر هدایت کرد. اینکه این سیستم چقدر توانسته در کاروبار زراعت دهاقین مثبت واقع شود از زبان خودشان میشنویم. موږ ته ډېرې رانمایګانې کړي، موږ ته خوشحالې به چې موږ سره کومکونه وشي او موږ ته نور هم لارې راوښي دي، موږ په حاصلات کې نور هم فرق راځي. مخکې به ښه زمیندارو را 15 خرواره غله به کال کې نو اوس هغه 2-3 جرې به چې ودرېږي 10 خرواره غله یې کال کې او نور خلکو ته دې ګټه رسېږي، خپل اقبالات هم کېږي نور هم کېږي.
از این ارزیابی معلوم می شود که تمام مردم از سیستم‌های جدید معرفی شده توسط دفتر ایواد راضی هستند. ما می خواهیم برویم اما ملک به رفتن اجازه نمی دهد و طبق فرهنگ افغانی حداقل یک گلاس چای در خانه ملک باید نوشید. نتایج تحقیقاتی و ارزیابی سیستم جدید آبیاری و تقسیم آب به زمین‌های زراعتی و معرفی پروسه جدید به میراب‌های ننگرهار کاملا رضایت بخش بوده. از نتیجه این پروژه هم دفتر ایواد راضی است و هم مردم قریه‌جات که این پروژه برای آنها عملی شده است. همچنان پروژه های دیگری برای میراب در ولایت بلخ نیز عملی شده است که سر به آنجا نیز میزنیم. دفتر ایواد در ولایت بلخ پروژه های زیادی در عرصه زراعت روی دست دارد که در اینجا ما با پروژه میراب ها می پردازیم. حال مستقیم می رویم تا از درک ها و جویه هایی که به خاطر میزان ساختن آب و تقسیم مساویانه آب در بلخ اعمار شده دیدن نماییم. در مورد این درک ها و اعمار آن از لحاظ تکنیکی از زبان انجینیر خیرالله میشنویم. منګ اول تریو د وزارت ریاست زراعت چې دی د بالخصوص د ابیاري کم بخش دغه چې دی هغه سره کېناستو هغه سره مشوره کړه هغه نه پس بیا موږ رالو د بلخ دغه ایکسټنشن ډپارټمنټ ته رالو چې هلته سیف الدین او نور کسان هم موجود هغه سره خبره وکړه چې دغه زموږ پروژه راغلی ده چې موږ ټرن آوټ هغه ته وضاحت وکړو چې دغه موږ ټرن آوټس په نوم باندې یو دغه جوړو سټرکچر جوړو تاسو موږ سره همکاري وکړو چې مطلب په کوم ځای کې باید جوړ شي. دا ډیر د موږ خلکو ته د موږ د قانانو ته ډیر په مفید تمامېږي ډیر فایدهمند تمامېږي ولې تاسو وګورئ دا ځای تاسو کتلی سئ دا پټی وګورئ د دغه ځای پورې شاید چې پټی و ځمکه وه نو دا پټی وګوره تر دې ځای پورې دا له بینه لاړه دلته دا درکونه چې نه وي خو دا ځمکه میده ځي پسې موږ خواته نوره پسې خلک اخلي. اوس خو دا وګورئ چې دا درکونه دلته پاخه شول دا پاخه شول هر یو ځان ته دغه بلول هغه لري سرپوښ لري سرپوښ کېږي د دې والې نوبت دا به تړل کېږي دا به تړل کېږي دې کې به اوبه ځي که یو ساعت اوبه لري که 2 ساعته اوبه لري خپلې اوبه بچ کړي هغې وخت چې پوره شو بیا به دغه تړل کېږي مثال دا به خوشی کېږي. همچنان می‌خواهیم که نظر مردم را نیز در این رابطه داشته باشیم. سابق که بود منظم آب درکشان خامه بود آبشان ضایع میشد سیستم آبیاری که بود بسیار سابقه بود برای فعلا دهقانا صحیح از او آبش استفاده کرده نمیتونست حالا درکا پخته شده آب منظم تنظیم میشه دهقانا از او آبی صحیح استفاده میکنه. د دې ګټه په دې کې ده چې حق به پاقدار شي او درک چې دا لیچې ورک شي اوبه سمې راولوېدې او وټی ورکړه منځ کې دا اوبه به داسې ودرېږي په یو مساوي به هر سړي ته خپل حق ورځي. بسیار در مشکلات مواجه بود مردم حالی که درک‌ها جور شده واجد هیچ چیزی نمی‌دونم دهقان میخواد آزاد کارش پیش میبره که بسیار در حساب اساسه. باز هم تاکید میکنیم که زراعت و مالداری در افغانستان بنیاد اساسی حیاتی و اقتصادی مملکت را تشکیل میدهد. باید به این بنیان با دید دقیق و جدی نگاه شود. فقط زراعت و مالداری میتواند که فقر و بیکاری را گم کرده و اقتصاد کشور را انکشاف بدهد. ما تشکر میکنیم از دفتر ایواد که توانسته با براندازی پروژه های مفید و مهم خود مردم را با تکنولوژی جدید زراعت و مالداری و آبیاری آشنا بسازد. نتیجه تطبیق پروژه های ایواد در عرصه زراعت در چندین ولایت کشور مفید و مثبت بوده و رضایت مردم را کسب نمودند. ما امید بر آن داریم که همچون پروژه ها در سراسر کشور بتواند توسعه پیدا کند و تمام زراعت پیشه ها و دهقان افغان از علم تکنولوژی جدید زراعت آگاه و مستفید شوند. گر چنین شد ما شاهد یک افغانستان با یک اقتصاد مناسب خواهیم بود.